د سوالګرو پر وړاندې پراخ عملیات. دا د خوست سرګردان چوک دی چیرته چې د سوالګرو زیاته شمیره لیدل کیږي. زیاتره یې کم عمر ماشومان دي. دغه عملیات چې د ایمیج چې روان دي دغه مبارزه او ایمیج تر اخره سلګۍ پیروي تر څو به ټول ورک شوی نه وي ټول ختم شوی نه وي یا به ایمیج د مبارزه جریان لري. په دوی کې غوڅ اکثریت حرفوي سوالګري دي چې د کمیسیون په وینا د رښتینو بېوزلو پکې توپیر نشته. په دغه کمیسیون کې مختلف ارګانونه موجود دي چې هغه به د دغه سوالګرو راټولولو دنده پر غاړه لري او دغه سوالګرو چې په سیمه کې په بازار کې مختلف ستونزې رامنځته په یادو عملیاتو کې ځینې داسې سوالګري هم ونیول شول چې پر نشه یي توکو روږدي وو. مسؤلین وایي دا ډول کسان به د معتادینو روغتون ته د تداوۍ په موخه ور وپېژندل شي او نور نیول شوي به هم په منظمه توګه بایومتریک او ثبت شي. هممهاله خوست ښاریان بیا د امارات له دغه ګامه تود هرکلی وکړ او پر دوام یې ټینګار وکړ. د امارات چې کوم اقدام پورته کړی د کوم ګام یې پورته کړی د دې نه موږ هرکلی کوو. دا سوالګري باید ټول کړل شي ځکه چې کومې سوالګري چې دي که نه دغه ګډ وډ خلک دي سوالګر نه دي که معلوم غریبان. دغه په هېواد کې کومې تروریستي پیښې دي دغه کمیږي او خلک دغه ډېره بې امنایي دوی رامنځته کړې ده. دوی د دې اقدام سره دغه کمیږي او خلک د ستونزو سره مخامخ وي. واقعا څوک چې ښار ته راشي هغه ډېر د ستونزو سره مخامخ وي. د عملیاتو په لړ کې ښځینه پولیسو پرمټ ښځینه سوالګري هم ونیول شوې. د رامنځته شوي ګډ کمیسیون مسؤلین وایي عملیات به په راتلونکي کې هم دوام ولري. زیاتوي که دوهم ځل کوم کس په سوالګرۍ ونیول شو عدلي او قضایي ارګانونو ته به د سزا په موخه ور وپېژندل شي.